هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس ته راوړې بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي ښه درملن غواړي زخمی وجودي ښه درملن غواړي هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس ته راوړې بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي ښه درملن غواړي زخمی وجودي ښه درملن غواړي پرب توکل پکار دی چې خدای دشمن پاتې شو بیا بلهار بریان برخمن پاتې شو پرب توکل پکار دی چې خدای دا د شیخ زاید پوهنتون ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځی ده چې د 14 کالونو را پدې خوا ټولنې ته د یو خپلواک پوهنځي په توګه فارغان وړاندې کوي. یاد پوهنځي په لومړیو کې د ښوونې او روزنې پوهنځي تر چتر لاندې د یوې څانګې په توګه فعالیت کوو چې په 1490 هجري کال کې د یو خپلواک پوهنځي په توګه په کار پیل وکړ. که څه هم اړوند پوهنځي تر یوه وخته څانګې نه درلودې او یوازې د عمومي ژورنالیزم تر عنوان لاندې محصلان فارغول، خو وروسته یې وخت او وړتیاو ته په کتو دوی مطبوعات او راډیو تلویزیون تر عنوان لاندې څانګې ولرلې. تر څو کلونو وروسته یا د څانګې مدغم شوې او د عامه اړیکو په نوم نوې څانګه پکې رامنځته شوه. شیخ زاید پوهنتون کې ژورنالیزم پوهنځي د څانګې او پوهنځي په توګه د فعالیت له پیله تر ننه 18 دورې فارغان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي چې 1815 تنه کیږي. د شیخ زاید پوهنتون ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځی همدا مهال د ژورنالیزم او عامه اړیکو تر عنوان لاندې دوې څانګې لري. ورځو د اړوند څانګو د امرینو له خولې اورو. د ژورنالیزم څانګه په 1995 کال کې یوه مستقله څانګه شوله. تر اوسه پورې 206 محصلان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي او فعلا 112 کسان د ژورنالیزم څانګې په 4 صنفونو کې په تدریس بوخت دي. همدارنګه د ژورنالیزم څانګه 6 تنه استادان لري چې یو له هغو جملې نه محترم پوهنمل احمد ضیا الهام په چین هیواد کې د دکترا په کچه په تحصیل باندې مصروف دی او 15 نور فعلا برحاله دلته د ژورنالیزم څانګه کې په تدریس او نور تحقیقاتی و علمی چارو باندې مصروف دي. دغه جمله نه کولای شو محترم پوهندوی نقیب الله آتیش یاد کړو. د عامه اړیکو څانګه چې د لومړي ځل لپاره د ارتباطات او ژورنالیزم پوهنځي تر چتر لاندې په 1995 کال کې ایجاد شوه. دغه څانګه فعلا 8 استادان لري چې له جملې 15 تنه د ماستري سندونه لري په نړیوالو پوهنتونونو کې او یو تن فعلا د ډاکټرا په زده کړو بوخت دی، 2 تنه د لیسانس تر کچې زده کړې لري. په یاده څانګه کې چې ټول 8 استادان دي، له دې جملې یو تن د پوهنوال علمي رتبه لري، 3 تنه د پوهنمل علمي رتبې لري او 2 تنه د پوهنیار علمي رتبې لري او یو تن فعلا د نامزد پوهنیار په صفت خپل تدریسي او اداري چارې مخکې وړي. په لومړي ځل دغه څانګې په 1998 کال کې لومړی دوره محصلین ټولنې ته وړاندې کړل چې فعلا تر اوسه له 1998 کال نه تر اوسه یعنې تر 1403 کال پورې ټول 251 محصلین ټولنې ته د خدمت په مخ وړاندې کړي دي. فعلا په 4 ټولګیو کې د عامه اړیکو څانګه 128 محصلان په زده کړه بوخت دي. د شیخ زاید پوهنتون ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځی 21 کسیزه کدري، اداري او خدمتي ډله لري چې د اړونده پوهنځي هر اړخیزې چارې سمبالوي. یا د کاري ډله له 14 استادانو، تدریسي مدیر، اجرایه مدیر، د کتابتون او کمپیوټر لیب مدیر، د راډیو مدیر،
د اجناسو مسؤل او 2 خدمتي کارکوونکو څخه تشکیل شوې ده. د اړونده پوهنځي رئیس پوهنمل محمد یوسف ثاقب په وینا چې نږدې راتلونکو ورځو کې به 2 نور کارکوونکي هم د دغه پوهنځي کاري ډلې ته ور اضافه کړل شي چې د راډیو او ټلویزیوني سټوډیو د چارو په سمبالښت کې به مرسته وکړي. د شیخ زاید پوهنتون د ارتباطات او ژورنالیزم پوهنځی په الحال د 1403 کال اداري تشکیل مخې 21 تنه کاري ډله لري. په دې کاري ډله کې د تدریسي مدیریت، اجرایه مدیریت غړي، د راډیو د نشراتو مدیریت مسؤل کس، همدارنګه د کمپیوټر لیب او د کتابتون مسؤل کس مدیر، او له دې پرته د اداري کارمندان او خدماتي کارکوونکي، همدارنګه د علمي کادر غړي، دوی ټول ماشاءالله خپل وظایفو ته خپل ودن ته ژمن دي او خپل روزمره کارونه چې دي هغه ډېر په ښه شان سره سرته رسوي. د دې نه پرته په 1403 تحصیلي کال کې د اداري تشکیل مخې موږ ته 2 نوي کارمندان هم معرفي شوي دي چې هغه به د راډیو د ایډیټینګ آډیو ایډیټینګ په برخه کې کار کوي، او یو بل مسؤل کس به د تلویزیوني سټوډیو لپاره ګمارل شوی ده، هغه به د تلویزیون سټوډیو کې کار کوي. ښاغلی ثاقب د اړونده پوهنځي د کدري غړو په علمي رتبو هم غږېدلی. د ده په وینا یاد پوهنځی له نامزد پوهنیاره نیولې تر پوهنوال علمي رتبې پورې کدري غړي لري. زموږ د علمي کادر په غړو کې الحمدلله 3 تنه علمي کادر غړي چې د هغه پوهندوی علمي رتبه لري، او اکثره استادان باید مخکې مې یادونه کړې وای چې موږ یوازې 2 استادان لرو چې هغه ماسټر نه دي، نو ټول استادان ماسټر دي، او د پی ایچ ډي استادان هم لرو تر پی ایچ ډي کچې پورې دوی زده کړې کړي دي، او 2 تنه علمي کادر غړي اوس هم د پی ایچ ډي په زده کړو کې بوخت دي. له دې پرته یو تن علمي کادر غړی پوهنوال علمي رتبه لري، او باقي چې د هغه پوهنمل علمي رتبې لري تر نامزد پوهنیاره پورې. نو دوی ټول چې د خپلو کارونو کې او خپلو مسلکونو کې ماشاءالله ډېر وارد دي. دوی محصلینو ته د خپل وس او حتی د وس نه زیات هڅه او زیار باسي، او دوی ته هغه څه چې دوی لري په ښه شان سره رسوي. د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي د ریاست تر چتر لاندې د مختلفو چارو په وخت او اغیزمنه توګه ترسره کولو په موخه 9 کمیټې شتون لري چې هر یوه د کمیټې له مسؤل، مرستیال او منشي څخه تشکیل شوې ده. د تضمین کیفیت فرعي کمیټې مسؤل د اړوند پوهنځي رئیس پوهنمل محمد یوسف ثاقب، د ستراتیژیک پلان فرعي کمیټې مسؤل پوهنیار وحید الله زیار، د نصاب فرعي کمیټې مسؤل پوهنوال محمد خان یازی، د تحقیق فرعي کمیټې مسؤل پوهنمل هلال ارشاد، د فرهنګي فرعي کمیټې مسؤل پوهندوی اسد الله تڼی، د ازموینو فرعي کمیټې مسؤل پوهنمل اسماعیل عاطف، د برېښنایي زده کړو فرعي کمیټې مسؤل پوهنمل فاروق جان منګل، د شفافیت فرعي کمیټې مسؤل پوهندوی نقیب الله آتش، او د نظم ډیسپلین فرعي کمیټې مسؤل استاد نامزد پوهنیار سهار سبا ده. د کمیټو دغه مسؤلان نه یوازې د دغه کمیټو د مدیریت چاره په غاړه لري، بلکې په خپله برخه کې د تحقیق او تدریس درانې چارې هم ورتر غاړې دي، په دې معنا چې د اړوند پوهنځي استادان په بشپړ ډول خپلو مسؤلیتونو تحقیق، تدریس او مدیریت ته ژمن دي. زه پوهندوی نقیب الله آتش د ارتباطات او ژورنالیزم پوهنځي د ژورنالیزم څانګې استاد، لکه څرنګه چې استاد 3 دندې لري په پوهنځي کې، چې یوې تدریس ده او بلې مدیریت ده او بلې تحقیق ده. زه هم په دغه 3 برخو کې په خپل پوهنځي کې فعالیت کوم. د تدریس په برخه کې زه په دې سمستر کې د مطبوعات او ویب لپاره خبر لیکنه، او همدارنګه په ادبیاتو پوهنځي کې د رسنۍ په نامه یو مضمون تدریسوم. همدارنګه د مدیریت په برخه کې زه د پوهنځي د شکایت او شفافیت کمیټې مسؤل یم، او همدارنګه د همدغه کمیټې غړی یم، د پوهنتون په عمومي کمیټه کې غړیتوب لرم، او د دې په خوا کې د مجلې د بورډ غړیتوب هم لرم. او همدارنګه د تحقیق په برخه کې زه د پوهنوالۍ رتبې ته کار کوم، او اوس د ژورنالیزم بنسټونو په نامه یو کتاب ده چې دغه په تالیفولو باندې لګیا یم انشاءالله، او کار یې نږدې بشپړېدونکی ده. پوهنیار وحید الله زیار یم، د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي د عامه اړیکو څانګې استاد یم. همدغه مهال د دغه پوهنځي د معاونیت چارې راته غاړې دي، همدارنګه د ستراتیژیک پلان کمیټې کارونه سمبالوم. د دې سربیره مې د ژباړې لپاره هم یو کتاب ثبت کړی، دوسیه وزارت ته تللې ده، څو د پوهنمل رتبې لپاره له انګلیسي ژبې څخه د عامه اړیکو د مسلک یو کتاب پښتو ژبې ته راوژباړم.
او همدارنګه همدا اوس 2 مضامین هم تدریسوم چې یو ډاکومنټري ده د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي په 4م ټولګي کې ده او بل هم فانډامنټل اف کمیونیکیشن دی یا د ارتباطاتو اساسات دي چې کمپیوټر ساینس پوهنځي کې 2م ټولګي کې تدریسیږي. پوهندوی اسدالله تڼی یم د شیخ زاید پوهنتون د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي د عامه اړیکو څانګو برحال استاد. تحقیق په برخه کې د پوهنوال علمي رتبې لپاره مې کار شروع کړی دی. تحقیق کوم ترڅو د پوهنوال علمي رتبه واخلم او ترڅنګ یې د تدریس په برخه کې د عامه اړیکو او د ژورنالیزم دواړو څانګو په برخه کې تدریس کوم چې د رسنیزو حقوقو یو مضمون 4 کریډیټه دی هغه هم تدریسوم او د فوټو ژورنالیزم یا انځوریز ژورنالیزم برخې 4 کریډیټه مضمون تدریسوم. ترڅنګ د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې هم رسنیز حقوقو په درس باندې مصروف یم او د ترڅنګ که مدیریتي برخه ته راشو نو د خپل پوهنځي د فرهنګي کمیټې البته د فرعي فرهنګي کمیټې د مرستیال په توګه کار کوم او د فرهنګي چارې سمبالوم. د شیخ زاید پوهنتون ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي په شیخ زاید پوهنتون کې د خپل فعالیت له پیله تر ننه 1885 تنه محصلان د عامه اړیکو، مطبوعاتو، رادیو تلویزیون او عمومي ژورنالیزم په برخو کې ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي. یاد پوهنځی همدا مهال په 6 صنفونو کې سلګونه محصلان لري. د لا روښانتیا په موخه د اړوند پوهنځي تدریسي مدیر خبرې ستاسو مخې ته ږدو. د ژورنالیزم پوهنځی لومړي ځل لپاره د شیخ زاید پوهنتون کې د څانګې په صفت فعالیت پیل کړ او په 1990 کال کې بیا مستقله پوهنځی شو او ټولنې لپاره په مختلفو برخو کې تقریبا 1815 محصلین وړاندې کړي دي، علمي کدرونه وړاندې کړي دي چې په الحال د ژورنالیزم پوهنځی 6 صنفه چې 3 د عامه اړیکو مربوط او 3 د ژورنالیزم څنګه مربوط دي. په دې کې په الحال 280 په خوا او شا کې محصلین برحاله درسونه وایي، خپل لوړ زده کړې ترلاسه کوي او د فارغینو له جملې نه موږ ویلی شو چې د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغین په مختلفو اداراتو کې په ډېرو ښه موقفونو باندې مقرر شوي دي او خپلې دندې په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې پرمخ بیایي. د شیخ زاید پوهنتون ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځی د ژورنالیزم او عامه اړیکو محصلانو د ښې روزنې په موخه رادیو، تلویزیوني سټوډیو، کمپیوټر لیب او کتابتون لري چې محصلان پکې د ورځنیو درسونو له مخې خپل فعالیتونه ترسره کوي. د اړونده پوهنځي محصلان د شیخ زاید په نوم راډیو څخه د لابراتوار په توګه ګټه پورته کوي او خپلې عملي ژورنالیستیکي چارې پکې مخکې وړي. شیخ زاید راډیو ته د ژورنالیزم پوهنځي بېلابېل محصلین راځي. هغه محصلین چې همدلته د ژورنالیزم یا ارتباطات او ژورنالیزم پوهنځي کې زده کړې کوي، دوی د عملي کار دپاره همدغه پوهنځي ته چې راشي او بیرته بیا شیخ زاید راډیو ته راځي د دې په خاطر چې عملي کار وکړي. عملي کار دپاره موږ ته 2 ډول محصلین راځي. یو هغه محصلین دي چې هغوی استادان دوی ته په مضامینو کې هلته تدریس کوي، وروسته بیا د عملي کار دپاره بیا شیخ زاید راډیو ته راځي، دلته بیا د استاد د لارښوونې مطابق راځي او دلته عملي کار ترسره کوي چې دا هغه د عموما دغه د پوهنځي هغه تصمیم اوقات مطابق چې کوم مضمون په کوم وخت کې دوی ته تدریسیږي، له هغې وروسته بیا دلته راځي چې دا دوی ترتیب کړی دی او دلته بیا موږ وخت ورکوو، له هغې وروسته دوی بیا دلته عملي کار ترسره کوي. دا یوه برخه ده. دومه برخه هغه محصلین دي چې دوی غواړي خپله دلته هغه چې ځان ورسوي، مثلا یو څوک غواړي چې غږ جوړ کړي، یو څوک غواړي چې اډوب ایډیشن کې کار وکړي، یو څوک غواړي چې خپله دلته عملي کار وکړي بغیر له استاذه. نو دلته خپله راځي هغه څه چې زموږ نه غواړي چې همکاري وکړي، نو موږ ورسره همکاري کوو او ترڅنګ خپل هم دوی په دغه برخه کې غواړي چې کار وکړي. نو دوی ته هر وخت بیا دغه راډیو په واک کې ده او دوی راځي هر وخت له دې استفاده کوي. د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي د کتابتون او کمپیوټر لیب مسؤل په خبره چې محصلان له کمپیوټر لیب څخه په سمه توګه ګټه پورته کوي، خو کتابتون کې په پښتو ژبه د کتابونو کمښت هغه ستونزه بولي چې محصلان له کتابتون څخه په استفادې کې ورسره مخ دي. د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځی یو ځانګړی کتابتون او کمپیوټر لیب لري. معمولا محصلین هر ورځ راځي د کمپیوټر لیب نه ښه استفاده کوي، کمپیوټرونه فعال وي، دوی ته د کتابتون نه هم استفاده کېږي خو کمه استفاده، ډېره استفاده ځکه نشي کولی چې موږ په پښتو ژبه ډېر کم کتابونه لرو په خپل کتابتون کې او انګلیسي کتابونه زیات موجود دي.
کال وړاندې د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي محصلانو په ټلویزیوني برخه کې د عملي کار له نشتون څخه شکایت کوو او ادارې هم تاییدوله چې په اړونده برخه کې کافي امکانات نه لري. خو د 1402 کال را په دې خوا د شیخ زاید پوهنتون د انلاین کورسونو اړوند سټوډیو ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي ته سپارل شوې چې اوس د انلاین کورسونو د ثبت سربیره د اړوند پوهنځي محصلانو لخوا د ټلویزیوني سټوډیو په توګه هم کارول کیږي او د ټلویزیوني ژورنالیزم په برخه کې د عملي کارونو تنده پکې خړوبوي. همدغه شی به د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي په ټلویزیوني سټوډیو کې قرار لرمه. تاسو د دغه سټوډیو مختلف توکي ګورئ، د سټوډیو کامرا، ترایپاډ، همدارنګه په دغه سټوډیو کې استعمالیدونکی ټلیپرامټر، د دې سربیره د سټوډیو د کنټرول میز او دلته هم دغه کوچنی ترایپاډ تاسو ګورئ. د دې سربیره موږ په دغه سټوډیو کې تقریبا نسبتا ښه لایټینګ سیستم لرو او چوکۍ لرو او سکرین، د دې سربیره مایکونه. دا ټول هغه توکي دي چې د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي محصلان د ټلویزیوني ژورنالیزم د عملي کارونو لپاره راځي او په همدغه سټوډیو کې د استادانو په لارښوونه باندې عملي کارونه کوي. رادیویي ژورنالیزم، ټلویزیوني ژورنالیزم، چاپي ژورنالیزم او انلاین ژورنالیزم د ژورنالیزم هغه 4 بڼې دي چې په اړوند پوهنځي کې پرې تمرکز کیږي او محصلانو ته پکې عملي او نظري زده کړې ورکول کیږي. د اړوند پوهنځي محصلانو ته د وي چې دوی یوازې پر تیوري زده کړو بسنه نه کوي، بلکې مضامینو او موضوعاتو ته په کتو اړوند چارې د استادانو په مرسته په عملي ډول هم ترسره کوي. د الحق صدیقي د ژورنالیزم پوهنځي د 4م صنف محصل موږ په پوهنځي کې د تیوري درسونو ترڅنګ د عملي درسونه هم جریان لري او کله چې موږ داسې مضمونونه ولرو چې اړتیا پېښېږي چې هغې کې عملي کارونه وکړو، دایما هم پکې عملي کارونه کړي. موږ راډیو هم لرو په هغې کې خپلې خپرونې ثبتو او استفاده ترې کېږي. نوم مې نجیب الله نوري د ژورنالیزم پوهنځي د 4م کال محصل. داسې موږ د تیوري زده کړو ترڅنګ په تېر سیمستر کې یا په نورو سیمسترو کې د راډیوي خپرونو تولید او د تلویزیوني خپرونو تولید په نامه باندې مضمون درلودی. ترڅنګ چې موږ تیوري زده کړې وکړو، استادانو موږ عملي سټوډیوګانو ته بوتلول، ته موږ باندې عملي کارونه وکړل او په دې برخه کې عملي ریپورټونه هم جوړ کړل. نوم مې حمید الله حزیق ده، د ژورنالیزم د پوهنځي د 4م کال محصل یم. د تیوري او نظري زده کړو ترڅنګ استادان موږ ته په عملي برخو کې همیشني ډول باندې کار کړی دی. یعنې کله چې موږ ورځپاڼو ډیزاین مضمون ولوستل نو دوی موږ ته پروژې راکړې چې موږ ورځپاڼې ډیزاین وکړو، په دې برخه کار وکړو. د عامه اړیکو د څانګې محصلان هم په خپله علمي ساحه کې نظري او عملي ډاډ لري، په دې معنا چې اړوند محصلانو ته هم یوازې پر کتاب او چپټر بسنه نه کیږي، بلکې مربوطه چارې او موضوعات په عملي ډول هم ورښودل کیږي څو له فراغت سره سم مختلفو ادارو کې د کار جوګه شي. نوم مې وحید الله همت د ژورنالیزم د عامه اړیکو څانګې د 4م ټولګي زده کوونکی یم. موږ ته زموږ استادان نه یوازې په تیوري ډول درسونه، د هغې ترڅنګ ته په عملي ډول هم درسونه وایي. دا محمد رحمان د شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي د عامه اړیکو د 4م کال محصل یم. زموږ ښوونکي او استادان د دې ترڅنګ چې تیوري درسونه هم راکوي بلکې عملي درسونه هم راکوي او کوم مضامین چې موږ ته عامه اړیکو کمپاین ویل کېږي د دې ترڅنګ موږ ته عملي پروژې هم راکوي، هغه عملي پروژې ترسره کوو او بیا په سم کې محصلانو ته وړاندې کوو. عبدالخالق آریان یم، د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي د 4م ټولګي محصل یم. لکه څرنګه چې استادان موږ ته نظري او تیوري درسونه راکوي، د هغوی ترڅنګ موږ ته عملي زده کړو لپاره ځینو شرکتونو ته لیږي چې موږ عملاً هلته هغه ساحه کې عملي کارونه کوو. زده کړې هغه ځواک ده چې تیارې په روښنایۍ بدلوي، لوېدلې او ویجاړې ټولنې راپورته کوي او رغوي یې. زده کړې هغه ځواک ده چې لومړی سیالان در پیژني او بیا له هغوی سره د سیالۍ چل در زده کوي. نو راځئ چې د زده کړو دغه لړۍ روانه وساتو څو د نړۍ د یوې برخې په توګه سیال او ودان پاتې شو.